ظالما دا اللہ کی ترناکی سزا تا پا دی دنیا کی تیار اسی کا دیران قریب دربانی را روانا دا او آخرت کے مرتب تیار اسی کا قبر کے مرتب تیار اسی کا زمن رب داویلی دی منگم داوائیو اے ظالما تو دا محمد رسول اللہ دا حدیث دشمنے تو دا شیخ عبدالحمید دشمن نہیں تو دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن روڑے شوی دشمنے تو دا رب العالمین دا توحید دشمنے تو دا رب العالمین دا دلائل پیش کردہ دا توحید دشمنے تو دا انبیاء علیہ السلام دا روڑے شوی نظریہ ایمان دا حقیق دشمنے او تچ دا زمن شیخ وجنے نو دا دی وجنے نو وجنے چگینی دا تا تا سکنزلی کری دی تا تے ساسیت نمال یا دا جان در رسولے رے دا صرف پدی جرم بانی وجنے چی دے امر بالقسط کون کے ہو انصاف بانی دا خبر کولا دا اللہ دا وحی دعوتی چلاو نمانگا مولا زیر ورکو فبشرهم بعذاب علیم دس انسان لوی زیر ورکا پس دردناک سزا بانی نو اے انسانا اے ظالما دا اللہ دغی دردناکی سزا تا پا دی دنیا کی تیار اسی کا دیران قریب دربانی را روانا دا او آخرت کے مرتب تیار اسی کا قبر کے مرتب تیار اسی کا ذکر دا سمنگ رب علی دی دا سمنگ رسول منگ ترا رسولی آگت جبریل امین را وڑی دی دا عرصن دا فیصل الہی کلام الہی را کرے دے فبشرهم بعذاب علیم او دس خلقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سزا بیان کرے دا چپا سزاگانو کی ناکار ترین سزا دا آگا چا دا چاگا دا اللہ انبیاء وجنی یا بی آگ خلق قتل کے چکم حق پرست علماء دی حق پرست علماء وجنی نوئی دا ناکار ترین سزا والا بی مخلوقات دا اللہ تعالیٰ کی او عزت مند دلتا ابن جریر طبری رحمہ اللہ یہ واقع امرا نقل کئی چی یہودو دورد پا سحر کی تاسو سوچو کئی دا طول نزیاد دشمنان دا وحی دشمنان دا حق اگا یہود خلق دی یہودو دورد پا سحر کی دریس الویخ پیغمبران علیہ السلام شہیدان کرو او بے دا دنی ورزی مازیگر ٹیم کے علماء حق پرست را پاسل چو وزاری والو دا ولی تاسو دا اللہ پیغمبران دا اللہ دا دین بیانو ان کی دا اللہ دا وحی بیانو ان کی دا تاسو شہیدان کرو یوصل اویا علماء حق پرستی دا دنی ورزی مازیگر کی دی شہیدان کرو او ویدونا اثر پا دی خلقو نوسوئے چی خپل روزگارونے بند کرے ہوئے دکانونے بند کرے ہوئے دا سسن دل خلقو اللہ عز و جل دس خلق مبارک فرمائی اولئک الذین حبطت اعمالهم کتوے ما روجین ولی دی کتوے ما منسون کری دی کتوے ما حجون کری دی کتوے ما صدقی ور کری دی کتوے ما دیر تلاوت کری دی و دیر نکی کری دی زمن درب وائی دا ہر خلق دی چید دی اعمال صالحہ اللہ برباد کری دی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کے برباد دی و آخرت کے برباد دی وما لهم من ناصرین اللہ وید دی بسوک مددگار ہم نبی اللہ بدی مددگار رکھی سپورٹر بدی اللہ رکھی او دا زمن دا رب وینالا یقینا دا دیر اللہ احسان حدا منگو تاصلا خلاکن تاریخ دا سی داستانون نڈک دے نظر طول اخبر ملگرو تدا تلقین کوم چی منگو تاصل طول با پدیزے کی ٹھیک دے چی خفایو غمجن بیو مصیبت و پریشانی در آمان راغلی دا لیکن ها غبوایو چی سنگ زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو ان القلب یحزن زرط دک و درد و رسیق غم پریشانی پر آزی والعین تدمع اوستر کی افکرا بیئی ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا نبوائي منگا مگر اغبوائيو چکم زمانگا رب لخوشالون کی خبری بھی منگا ددب فراق بانی خفیو ولیکن یاد ساتھئی دادی آغا باطل پرست ظالمان یقینو کی چی دا دین دا شیخ عبدالحمید نمخ کی ہمو او دا شیخ عبدالحمید نباد بہمی دا دا وحی دین دا دا رب العالمین دین دے دا دا کم انسان جوڑ سوئے دین ندے دا دا کم فرقی جوڑ سوئے خبری ندی دا دا رب العالمین وحیدہ دا دا اللہ کتاب دے دا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی شیخ عبدالحمید نو دا دین رو
او هغه به نه یو دا دین به وي چې کوم مقصد دپاره تا دا عظیم ظلم وکړو نو هغه مقصد ستا نشي ترلاسه کېدی په دې باندې ته د الله دین نشي ختمولی باقي شهادت یو مرتبه ده یو مقام دی چې الله یې په ډېرو کمو خلکو باندې تقسیموي نو عزتمندو عاقله موږ دا د شهادت یو موقع ګڼو او یقینا چې کومې خوارۍ هغې کړې وي خپل خو خپل د هغه د علومو نه دا د خپل اهل حدیث ورونو نه خویندو نه علاوه احناف ورونه څونه سیراب شو عوام احناف څه کې ما ته علم دی ځکه زما ډېر قریبي دوستو عوام احناف څه کې لوی لوی مفتیان هغه د دوی د علومو نه سیراب کېدل بلکې مفتیان سکه د بعض مدارس شیخ الحدیثان چې ما ته پته چې هغه ودیل راتل او د تخریج الحديث او دراسه الاسانید او د جرح او تعدیل او دا نور علوم د احادیث مبارکه او دا بداغین لستل او دی ورته په پراخ دلی باندې دا درسونه ورکول ما ورته موقع کې وې ما شیخ صاحب تاسو ته پته ده چې ډېر خلک داسې دي هغه ستاسو نه دا ترتیب او فن زده کړي بیا الټه د اهلحدیثو په خلاف باندې استعمالوي ما ته وایي نه زمونږ دا فکر او سوچ دی چې کوم څوک هم د حدیثو د خوند او مزې نه خبر شي نو که هغه باندې د نورو فرقو رنګونه ډېر هم ختري نو څنګه هغه د حدیث د رسول الله دپاره غیرت کوي او هغه کې نرمي راځي وایي شیخ عبدالحی لکنوي ته ګوري نه هغه کې څونه نرمي راغلې وه څونه یې د حق مسایلو تایید کړی دی داسې نورو ته ګوره ډېر نمونې به هغې داسې پیش کولې نو یقینا هغې خپل خو خپل نورو اهل علمو ته به هم هغې دا د فن حدیث علم ورخورو او لږ شاګردان نو په سوونو نه په زرګونو شاګردانو د هغې په نیټ باندې به د هغې نه د عربو عجمو خلکو درسونه د احادیث مبارکه وویل زما په مشایخو کې د کې پي کې او د ټول پاکستان کې ما ته په اهلحدیثو مشرانو کې داسې څوک نه دی معلوم چې هغه د 200 کرتو نه زیات صحیح مسلم استاذ ته د اول نه اخره پورې لوستلی قرائت کړی سوا د دغه شیخ محترم نه چې کوم نن وفات دی چې موږ تاسو د هغه په تعزیت کې راجمعی 200 کرتو نه زیات هغې صحیح مسلم د اول نه اخره پورې په بیل بیل استاذ باندې قرائت کړی او په دنیا کې هغه عالي سند چې د کومو خاصو خلکو سره به و هغه عالي سندونو والو نه په ټول پاکستان کې تقریبا دا یو شیخ محترم چې په بعضې اړخونو کې د دوی سند زموږ د باقي تمامو مشایخو نه اوچت او عالي سند و الله عز وجل ډېر خصوصیات ور نصیب کړي الله عز وجل ډېر لوی صبر او حوصله ورکړې وه ډېر جرأت او شجاعت ور نصیب کړی و خو عزتمندو د دوی دا مشن چې کومې مونږ تاسو ته راښودلی دی د قرآن و سنت دا خدمت دا به انشاءالله مونږ تاسو نه پرېږدو نبی صلی الله علیه وسلم واقعه د وفات دا د دې تکلیف نه ډېره غټه وه خو صحابه کرامو د نبی علیه السلام د وفات په وجې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن نو پرېښی د خلفای کرامو د هغې د شهادتونو د هغې د وفاتونو واقعات هغه د دې نه ډېر زیات سخت وو خو لاکن هغې ګورې دا خپل مشن نو پرېښی انشاءالله موږ تاسو به هم د قرآن او د احادیث مبارکو دا دعوت دا به کوو که خیري او تا آخر حیات به په دې باندې د الله نه استقامت غواړو انشاءالله داسې به کوو که نه که خیري او دغه ظالمانو باره کې به موږ دا اپیل کوو چې زمونږ د ملک سربراهان هغې د زر تر زره د دې صحیح معلومات وکړي او هسې نه موږ ته دا داسې ښکاري چې دا فرقواریت له هوا ورکولو یو صورت دی هسې نه چې د دې په نتیجه کې نور داسې شریان فسادیان راپاسي او هغې هم بل اړخ ته دویم نورو ډلو کې دغه شانته کې ناکاره واقعات راپېښ کړي او د دې نه بیا زمونږ په دې ښایسته امن و امان والا ملک کې د فرقواریت یو داسې جنګ ونښلي چې هغه بیا د سړېدو د ختمېدو نه وي نو د دې وجې نه تمام مشرانو ته زما دا اپیل دی بلکې د ټولو مشرانو ورته دا اپیل دی چې زر تر زره د دغې مجرمانو ظالمانو سراغ ولټئ او هغې خپل انجام بد ته ورورسئ د کومې چې هغې مستحق او لایق دي او د فرقواریت د جنګ دا شر او فتنه دا په دې ملک کې ختمه کړي الله عز وجل دې زمونږ ستاسو دا ملک په خپل رحم او فضل باندې محفوظ و مأمون وګرځئ
او الله عز وجل دې زموږ استاسو دا کله زموږ استاسو مدارس زموږ استاسو جمعتونه دا دې ټول محفوظ او مأمون وګرځي الله عز وجل دې زموږ استاسو د ټول مسلمانانو بلاد په خپل حفظ او امان کې واخلي څوک چې اسلام او مسلمانانو ته بد اراده لري الله دې دا دا ناکارا عزایم داغي په سینو کې هغه باندې واپس ساړه کې او ختم کې هغه دې الله په خپل مکرونو کې په خپل راګیر کې او الله دې اسلام او مسلمانانو له حفاظت ور نصیب کې یا الہ العالمین څنګه تا فرعون څنګه تا نمرود څنګه تا عادیان سمودیان تباہ و برباد ګرځولو د دې زمانه د وحی دشمنان یا الله نمونه عبرت دی عالم له وګرځوا